करो, वलीद के कातिलों को गिरफ्तार करो। एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला, जालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो। सहाफियों को نو زه ګڼم چې په دا کې که سرکور د مصلحت کور نه دی خو داسې هم نه دی چې دا نو خبره دی نو دا ښه ټیک ټاک خبر دی زه دا وایم چې د سکیورټي ادارو نه د حکومتي ادارو نه زموږ توقعات بالکل نشته زما په خپله ځاني د چیف جسټس اف پاکستان جسټس قاضي عیسی نه خواست دی چې هغوی د سوموټو نوټس واخلي او د دې واقعې تحقیقات ته پیل کړي قدرمنو کتونکو زه دا وخت په ضلع خیبر باب خیبر تاریخي مقام لاندې موجود یم دلته 13 ورځ د شهید شوي صحافي خلیل جبران د وجنې پر ضد احتجاجي مظاهره روانه ده او صحافیان او ورسره سیاسي غړي دا وخت موجود دي او هغوی د ریاست نه غوښتنه کوي چې د خلیل جبران په وجنه کې ککړ کسان دي ونیول شي او هغوی ته د سزا ورکړل شي دغه خلک نور سوی د هغوی سره خبرې اترې کوم چې کم سیاسي خلک دي یا کم وکیلان دي یا صحافیان دي هغوی د دغه صحافي د وجنې په اړه باندې څه تاثرات لري مونږ وکتل چې دلته جوماتونه هم په بمونو وراتل دلته علما کرام هم په بمونو وراتل ټارګټ شول دلته سیاسي خلک هم ټارګټ کیږي دلته سماجي دلته صحافي برادري دلته وکیلون نو دلته کم مکتبه فکر خلک دي چې باج دي یا د ویي نو زه به دا ویام ته چې د مونږ به قوم نه اپیل وي په کور دی چې قوم چې دی په دا باندې و قومي مشرون په دا باندې یو لایحه عمل جوړ کړي و قوم مونږ موبلایز کو و دا مونږ موټیویټ کو و چې دا ماس موبلایزیشن وشي او د خلک په حرکت کې روشي نو تیر ځل یې دا یو اټمپټ کړی و کول یو نیم دوه کوله مخکې خو چې قومي پاڅونونه او جلسې جلوسونه شروع شول او خلکو چیغه ووله نو دا خلک بیا په بیک فوټ شول نو دلته دا دو چې مونږ موقع نه ورکوو نو دا شی به رکو شي که مونږ زونونه غلي کړل نو دا خلک خو نن په غرونو کې دي سبا به بازار لر کو شي بله ورځ به بیا هماغه ماحول وي نو کوم چې ته کومه پرې نه وي اروتی و کوم د خپل غم و د خپل غمجنۍ غږ نه وي کړی تا پرې د سرکور و د نوکار و د افسر دغو نه تمه سوتل فضول دي هغو بیک هسټري وکسو نو دا جنګ خو یې 13 کلونو نه د ترهګري او دهشتګردي دو نو زه به دا سوالې تونه وکړم چې توله چې ته داسې یو کیس کوټ کولی شي چې هغه داسې دهشتګردۍ واقعه کې یو سړی مړ وي هغه قاتلان گرفتار شوي وي سازو شوي وي خلکو له مخې لا روغلي وي نشته هیڅ هم نشته دی سوال دا دی چې دا هر څه چې کیږي آیا موږ په ځنګل کې اوسېږو که په یوه ریاست کې که په ریاست کې اوسېږو خو موږ ریاست نه مطلب ادارې وي دلته به پولیس وي دلته به انټیلیجنس ادارې وي دلته به فوج وي دلته به ملیشي وي شل قسمه شی نه دی موږ سره نو آیا د دغو وجود چې دی دا په موږ بوج دی او که نه موږ پوره سهولت دی که دا د موږ د پوره سهولت دی خو دا واقعي واوشي غلطي خاطو شل قسمه خو دا په تواتر باندې چې 13 کلو نه روانه رو دا په یوه سټایل واقعه نو آیا موږ دا منلو له تیار یو چې دا هر څه کې دا نو خبره دي ګڼې یا دغو له پاته نشته ګڼې نو کوم خو دا سوچ کوي چې دا خو د دغو سهولتکاري څه نه کوي که څنګه که دا د دغو سهولتکاري نه کوي بیا پې غلي څه لري کوم له خو د هغه د پوره د مثال په طور باندې یو کیس خو د ټریس آوټ کی کنه یو کیس خو د سټ آوټ کی نو نه به تو دا سوال جوړیږي بیا نه به مودا جوړیږي نو زه ګڼم چې په دا کې که سرکور د مصلحت کور نه دی خو داسې هم نه دی چې دا نو خبره دی نو دا ښه ټیک ټاک خبر دی خلیل جبران اولنی یا اخیری نه دی د دې نه وروسته نورو صحافیانو ته د هغوی ژوند ته خطرې شته او که تاسو وګورئ په دې 2 لسیزو کې د 100 نه زیات صحافیان په پاکستان کې او د 50 نه زیات دا په پښتونخوا کې شهیدان شو او دا ځکه شهیدان شو چې ترهګر غواړي چې اوازونه بند شي خلکو سوچ بند شي او دلته کې افراتفری دلته کې معاشي سرګرمۍ سماجي سرګرمۍ سیاسي سرګرمۍ ختمي نو چونکې صحافیان چې کوم دي دا د معاشرې سترګې دي پوزه ده ژبه ده دوی خلکو ته حقیقت وایي نو په دې وجه باندې د دوی د اواز بندولو لپاره خلیل جبران یا حیات الله یا موسی خان خیل یا ابراهیم خان غونډه کې خلک وژل کېږي نصر الله پریده دا خلک وژل کېږي زه دا وایم چې د سکیورټي ادارو نه د حکومتي ادارو نه زموږ توقعات بالکل نشته زما په خپله ځاني د چیف جسټس اف پاکستان جسټس قاضي عیسی نه خواست دی چې هغوی د سوموټو نوټس واخلي او د دې واقعې تحقیقات ته پیل کړي
کتونکو تاسو د صحافیانو ورسره د وکیلانو خبرې اترې واورېدې چې هغوی د حکومت نه غوښتنه کوله چې کم شهید شوی صحافي دی خلیل جبران د هغه د وژنې یا د هغه د قتل پلټنه دې وکړي شي او قاتلانو ته د سزا ورکړي شي او ورسره په دغه باندې د سپریم کورټ یا چیف جسټس اف پاکستان سو موټو ایکشن واخلي. په نننۍ دغه خپرونه کې هم دومره، بیا به میلاویږو. ذاکر الله اجازت ورکوي. په مخه د الله په امان.